او زمورونو به د قبر زندگی دا څومره ډېره اوږده زندگی ده. تاسو سوچ وکئ د آدم علیه السلام نه واخله چې دا انسانان په دې قبرونو کې خښ دي او پراته دي تر زمونږ زمانې پورې، د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانې نه واخله تر زمونږ زمانې پورې چې دا 1400 کاله وشو دا انسانان په دې قبرونو کې پراته دي. او د دنیا څه زندگی ده؟ د دنیا 50 کاله 80 کاله 80 کاله زندگی ده، او موږ او تاسو سره د 50 80 کاله د زندګۍ غمي، خو لیکن د دې اوږدې زندګۍ غم زموږ سره نه. زمونږ او تاسو اوږده زندگی په کوم ځای کې تیریږي؟ په قبر کې تیریږي، او په محشر او په آخرت او په قیامت او په جهنم او په جنت کې تیریږي. نو دا به ډېر کمقل انسان چې د 50 80 کاله زندگی لپاره خواري کوي، خو لیکن د غټې زندگۍ لپاره خواري نه کوي. اسی موږ او تاسو په یو کنده کې اخته او په بل کنده کې، خو لیکن دا سوچ موږ او تاسو ونه کو چې زمونږ او تاسو اخیرنی ځای کوم یو دی، زمونږ او تاسو اخرنی کور کوم یو دی، موږ بچی ته اوسېږو، هغه زمونږ او تاسو کور چې هغه قبر دی یا جنت دی یا جهنم دی. دې له سوچ کول پکار دی چې موږ او تاسو به د قبرونو کې څومره پراته یو. په دنیا کې 50 80 کاله ژوند دیو، نو به د قبرونو کې موږ او تاسو څومره پراته یو. نو قمقل انسان هغه دی چې د 50 80 کاله زندګۍ د جوړولو لپاره هغه اوږده زندگی ځان له تباہ برباد کړي. هغه قمقل انسان دی، بیوقوفه انسان دی. نو مقصد مې دا د زمورونو چې لږ سوچ کول پکار دی او خپل آینده ته فکر کول پکار دی. دنیا کې خلک وایي آینده ځان له جوړه کوي. آینده هغه څه ته وایي چې بچی مې وشو دا وشو دا، او هغه له کور او تجارت وغیرہ جوړول پکار دی. نه، دا نه د زمورونو. هغه آینده زندگی چې ویل کېږي هغه د آخرت زندگی ده او د قبر زندگی ده. هغه زمونږ او تاسو آینده زندگی ده. خیر دی که په دې دنیا کې زمونږ او تاسو زندگی خرابه ده، مالونه راسره نشته دی، خو لیکن آخرت ځان له جوړول پکار دی. نو د همیشې زندگی دپاره خواري کول پکار دی، د هغې دپاره فکر کول پکار دی. او په قبر کې به انسان پروتي ام تر قیامته پورې. نو چې کله قیامت راشي نو بیا د دې انسان یو بل سفر شروع کېږي چې د قبرونو نه به دا انسان ځي حشر ته به ځي د انسانان. نو هغه به بل سفر دی. د قبرونو نه به انسانان د قیامت پر ورځ راپورته شي. الله قرآن کې وایي یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده. په هغه ورځ چې رب العالمین تاسو ته اواز وکړي چې خلکو د قبرونو نه راپورته شئ، تاسو به د قبرونو نه راپورته شئ او حمدونه به ووایي. او قرآن کې الله وایي فاذا هم قیام ینظرون. الله رب العالمین چې کله اواز وکړي شپېلۍ ووالی شي، نو دا انسانان به د قبرونو نه راپورته شي او یو بل ته به ګوري چې دا څنګه حالت شو. او هغه انسانان چې ګنهګاران دي، کافران دي، کله چې دوی د قبرونو نه راپورته کړی شي د قیامت په ورځ باندې دوی به داسې وایي یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. افسوس دی موږ لره، موږ ځای د مرقد او د آرام نه چا راپورته کړلو. د قیامت په ورځ چې د قبرونو نه انسان راپورته شي، نو په قبر کې چې کوم عذاب درته میلاوېده چې ډېر سخت عذاب دی، نو د قیامت هیبت چې کله انسان ویني نو د قبر زندګۍ ته به زیاده آرام وایي. چې هغه خو خوب زندګي واقعي کې چې ته عذابونه سره دی نه، چې قبر کې هم ډېر سخت عذابونه دي، خو کافر انسان مجرم انسان به د قبر عذاب ته زیاده آرام او زیاده خوب وایي، ځکه قیامت کې داسې هیبتونه دي. بیا د دې ځمکې ورانېدل دي، د دې اسمانونو نړېدل دي، د دې غرونو راغورځېدل دي، او دا زلزلې دي، او دا سخت سخت هیبتونه دي د قیامت. نو بیا به انسانان ټول شي محشر ځمکې ته، او 50,000 کاله به دا انسانان په دې حشر کې ولاړ دي. نو دا سفر چې د دې اندازه معلومه ده 50,000 کاله ورځ ده.